سلامونه نیکی هیله اول خو ډیر شکرګزار اوسئ په دغسې غټ ایونټ کې موږ دغه ځوانان لوبډله فاینل ته رسېدلې ده او بیا هم د هندوستان خلاف باندې دغسې یو تاریخي او په زړه پورې لوبه وکړه. نو ټولو افغانانو ته ډېر زیات مبارک وي او همیشه هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ به خپل پوره محنت کوو، ستاسې سپورټ سي، دعاګانې انشاءالله موږ په یو میدان هم نه خرابېږو. ډېره زیاته مننه. واقعا ولا ډېره ښه لوبه وله او ټول افغانانو ته مبارک وي. ډېره غټه لوبه وله، سیمی فاینل لوبه وله انډیا سره. نو همدغه راز دغه لوبغاړي همدغه ټیم تاسو په دعاګانو باندې دغه ځای ته راغی، سیمی فاینل موږ ګټو. نو یو میچ بل موږ ته پاتې دی انشاءالله. بس په دعاګانو کې مې یاد ساتئ چې دغه بله لوبه هم وګټو، دا کوم هدف دپاره چې راغلي یو هغه ترلاسه کړو. فعلا څه احساس لرئ؟ واقعا ډېر زیات خوشحاله یم چې هېڅ ویلی نه شم. نو ټول ته دې بیا هم مبارک وي. مبارک والله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټول افغانستان ملت ته د ستره بریا مبارک وي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. زه څه نشم ویلی، د احساساتو باره کې زه کنټرول کېږي نه. په لومړي ځل موږ د ایمرجنګ فاینل ته وتلي وي. نو ټول افغان ملت ته مبارک وي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نه ډېر شکر ادا کوم چې دا ستره بریا مو د هند څخه وګټله او ټول هېوادوالو ته دې مبارک وي او ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې لومړي ځل لپاره مې هند ته ماته ورکړه. سلامونه هیوادوالو، هیله ده چې روغه جوړ ویا. تاسو ټول ته مبارکي، بلکې لوی افغانستان ته مبارکي. دا ستره بریا چې د افغانستان ټیم وکولای شوی چې فاینل ته لاره پیدا کړي. نو د دعاګانو په هیله چې فاینل هم ټول اتلانو سره لوی افغانستان ته درلو او تاسو دعاګانې موږ ډېر اړتیا لرو او دعاګانو په هیله مننه.